مهمه جمله ذکر در المانی ژبه کله چې وایو زه د لوبې ډګر ته ځم یعنې میدان ته ځم دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Ich gehe auf den Spielplatz. Ich gehe auf den Spielplatz. او کله چې وایو زه د لوبې په ډګر کې یم یعنې میدان کې یم چاته زنګ وهي بیا جمله په الماني ژبه داسې وایو Ich bin auf dem Spielplatz. Ich bin auf dem Spielplatz. او دوستانو کله چې تاسو خپل ملګري ته وایي راځه چې یو ځای لاړ شو راځه چې یو ځای لاړ شو دغه جمله تاسو ما ویلې هم ده په ټیک ټاک کې ویډیو سره څنګه وایو دا جمله په الماني ژبه تاسو یې اوس په کمنټ کې ولیکئ کله چې وایو زه مکتب ته ځم یعنې ښوونځي ته ځم دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. او کله چې وایو زه په مکتب کې یم زه په مکتب کې یم دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Ich bin in der Schule. Ich bin in der Schule. او که وایو زه مکتب ته تللی وم تیره شوې زمانه کې پرفیکټ زمانه کې وایي زه مکتب ته تللی وم دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې خپله په کمنټ کې ولیکئ کله چې وایو زه انسټیټیوټ ته ځم زه انسټیټیوټ ته ځم په الماني ژبه دا جمله داسې وایو Ich gehe ins Institut. Ich gehe ins Institut. او کله چې وایو زه په انسټیټیوټ کې یم زه په انسټیټیوټ کې یم دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Ich bin im Institut. Ich bin im Institut. وای په انسټیټیوټ کې یم او کله چې موږ چاته وایو ته ولې نوې راغلی ته ولې نوې راغلی دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو یې خپله په کمنټ کې ولیکئ دوستانو موږ سره په پښتو کې یوه اصطلاح ده وایي زه په کیسه کې نه یم زه پروا نه کوم راته مهم نه دی دغه ډېرې اصطلاحات دي چې په الماني ژبه کې موږ وایو دغه زه په کیسه کې نه یم یا پروا نه کوم وایو Das ist mir egal. Das ist mir egal. دا جمله داسې وایو او کله چې موږ وایو دا زما لپاره مهم دی دا زما لپاره مهم دی یو شی وي یو څوک وي دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. او کله چې وایو دا زما لپاره نوی دی یو ځای ته لاړ شئ یو ځای وي یو څه خورئ یا د یو څه تاسو واخلئ اول ځل لپاره هغه څه ګورئ یا خورئ یا وینئ وایي دا زما لپاره نوی دی دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې خپله په کمنټ کې ولیکئ Hören وایي اورېدلو ته اورېدل وایو زه په غوږونو اورم دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Ich höre mit den Ohren. Ich höre mit den Ohren. Schmecken وایو خوند کتل وایي زه په ژبه خوند ګورم اکثر موږ د یو شي خوند ګورو ټیسټ کوو دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Ich schmecke mit der Zunge. Ich schmecke mit der Zunge. کله چې موږ چاته وایو تاسو واورېدل دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ
arbeiten وایي کار کول arbeiten وایي کار کول کله چې موږ وایو سړی کار کوي دا جمله په الماني ژبه داسې وایو der Mann arbeitet کله چې موږ چاته وایو زه په یو لوی شرکت کې کار کوم دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich arbeite in einem großen Unternehmen ich arbeite in einem großen Unternehmen وایي شرکت ته دوستانو کله چې موږ چاته وایو ستا تنخوا څومره ده د علم په بنیاد سره د جمله زده کوو ستا تنخوا څومره ده دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ نرا قتل زمانا مخ اړول زمانا خبرې ډېر زړکی تا ویل زمانا خبرې ډېر زړکی تا ویل زمانا نرا قتل زمانا مخ اړول زمانا خبرې ډېر زړکی تا ویل زمانا خبرې ډېر زړکی تا ویل زمانا چې ارمان کې غم دینا بیا نو ژړل زمانا چې ارمان کې غم دینا بیا نو ژړل زمانا چې ارمان کې غم دینا بیا نو ژړل زمانا سنوایا وایو زه له تا څخه نفرت کوم په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich hasse dich کله چې موږ چاته وایو زه هم له تا څخه نفرت کوم زه هم دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich hasse dich auch لاندې جمله تاسو ولیکئ څنګه وایو په الماني ژبه ته ولې زما څخه نفرت کوې دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو خپله په کمنټ کې ولیکئ که صحیح نه وي زه بیرته په کمنټ کې صحیح کړم وایو موږ د ماسپښین په 2 بجو ملاقات کوو دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو wir treffen uns um 14 Uhr بله جمله ده وایي موږ د ماښام په 8 بجو سره ګورو دا جمله په الماني ژبه داسې وایي wir sehen uns um 20 Uhr یعنې د ماښام 8 بجې راځي او کله چې موږ وایو چاته آیا ته وخت لري دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ